د امریکا لخوا طالبانو ته ډیر خطرناک اخطار ورکول شو. طالبانو ولې د نجونو د مکتبونو بندولو پریکړه کړې؟ د امریکا تازه کوم غبرګون ښکاره کړی؟ څه یې ویلي دي؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم. امریکا له طالبانو سره په دوحه کې له روانو مذاکراتو څخه د وتلو اعلان کړی. د دې علت د طالبانو هغه پریکړه بلل شوې چې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو زده کوونکي نجونې یې له زده کړو محرومې کړي. په دوحه کې د امریکا او طالبانو د پلاوو ترمنځ په دې خاطر خبرې روانې وي چې د افغانستان روان اقتصادي کړکېچ ته یو حل لاره وموندلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوحې د خبرو په ګډون له طالبانو سره د تعامل ځینې برخې د نجونو د تعلیم په اړه د طالبانو له پریکړې وروسته لغوه شوې. بلخوا رویټرز خبري اژانس د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې کابل ته د هغې قطري الوتکې پرواز چې د امیر خان متقي او ورسره پلاوي د لیک په موخه چمتو شوی وه هم دغه سفر لغوه شوی دی. دغه غونډه د مهمو بانکي او اقتصادي مسایلو په اړه په دې غونډه کې خبرې کېدلې. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.